ملګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د لیونو درې سریال اداکار فولاد علندر په ژوند عمر قد کورنۍ او دغسې د ټولو سریالونو فلمونو او ډرامو په اړه لنډ ښایسته او جالبه معلومات درکړم. دوستانو که چیرې تاسو هم د فولاد علندر مینوال یې نو دا ویډیو خاص تاسو دپاره ده. ملګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د فولاد علندر د ټولو اتو سریالونو فلمونو او ډرامو په اړه معلومات درکړم. نو ملګرو دا سریالونه به دومره خوندور سریالونه دي چې ډېر زیات خوند به درکړي. نو که چیرې تاسو هم د فولاد علندر مینوال یې نو دا ویډیو خاص تاسو دپاره ده. راځئ د سریالونو نومونه او انځورونه درښایم د موبایل په سکرین باندې، خو د هغې نه مخکې دا یوه غوښتنه لرم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ ملګرو چینل سبسکرایب کړئ او ور بیل آیکن پریس کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته پر ودرځي. که تر اوسه پورې مو ویډیو نه وي لایک کړي ویډیو لایک کړئ او په کمنټ کې راته ووایئ چې د فولاد علندر په اتو سریالونو کې تاسو څو سریاله کتلي دي. لازم راته په کمنټ کې ووایئ سیده او رایه راکړئ چې تاسو د کوم هیواد څخه زما ویډیو ګورئ. نو راځئ شروع کوو ویډیو. ملګرو تر ټولو مخکې خو به درته ووایم چې د فولاد علندر خپل اصلي نوم محمد نساتی سسماز دی. دی د ترکیې یو مشهور او مسلمان اداکار دی چې په 15 تاریخ د دسمبر میاشت 1971 کې د ترکیې په هاریوت ښار کې چې په 2025 کال کې عمر 54 کاله دی. ملګرو د ده خو به مو وایرل سریال کتلی وي خو دی را سره وګورئ دا سریال هم ډېر زیات وایرل دی او دا به هم ډېرو ملګرو کتلی وي. که دا سریال تاسو نه وي کتلی نو په کمنټ کې راته نو لازم ولیکئ چې ما ته پته ولګي چې تاسو دا سریال نه دی کتلی او تاسو زما ویډیو تر دغه ځای پورې وکتله. راځئ ملګرو لایف زندګۍ په اړه لږ معلومات درکوم، د هغې نه بعد زه تاسو ته د ده اوو سریالونو په اړه هم معلومات درکوم. ملګرو دوستانو که چیرې تاسو ته پته نه وي نو د فولاد علندر د پلار نوم عبدالقادر سسماز دی او په 2012 کال کې د ناګهان په نوم ښځې سره واده هم کړی دی او په 2021 کال کې له یو بله طلاق هم اخیستی دی چې 2 زامن لري او دواړه هم نران دي. ملګرو تاسو را سره انځور په سکرین کتلی شئ. ملګرو دې په لومبی ځل په 2003 کال کې ډرامو ایکټینګ کولو ته راووتو چې د ټولو لومبنی سریال چې په افغانستان کې د لیونو درې په نوم او په پاکستان کې د فولاد علندر په نوم ډېر زیات وایرل دی او ډېرو ملګرو پښتنو وکتو له دغه سریال څخه ډېر زیات وایرل شولو. نو ملګرو دا را سره تاسو لومبنی نمبر سریال کتلی شئ. دغه سریال را سره وګورئ دغه 2م نمبر دی، دا سریال د 3م نمبر دی ملګرو او دا را سره تاسو کتلی شئ دا 4م نمبر دی ملګرو، دغه 5م نمبر دی او دا سریال 6م نمبر دی، دغه 9م نمبر دی او ملګرو دا اخیرنی سریال 8م نمبر دی. د سریال نومونه مې لږ زر زر واخیستل، ډېر خوندور سریالونه دي ملګرو. ویډیو دوباره هم کتلی شئ او د سریالونو سکرین شاټ هم اخیستلی شئ چې سریالونه بیا تاسو په مزه مزه وګورئ. یو سریال له PC له طرفه هم کتلی شئ او که هلته نه میلاویږي نو بیا په یوټیوب کې مکمل سریالونه اویلیبل دي نو تاسو له یوټیوب له طرفه هم کتلی شئ. ویډیو در سره لایک کړئ، کمنټ وکړئ او ویډیو در سره سیو کړئ چې درنه ورکه نه شي، داسې نه چې دوباره تاسو بیا دا سریالونه په لاس را نه وړئ. نو ملګرو که تر اوسه پورې مو چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او ور بیل آیکن پریس کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته پر ودرځي. نو ملګرو اوس را سره د 2025 کال دا یو څو انځورونه هم په سکرین وګورئ.